سلامونه نیکی هیلې او احترامات منصور علي معصوم یو ځل بیا راغلی دی زمونږ کلي ته زمونږ ځای ته نو د هغه د مینې د راتګ ډېره مننه کوم او دغه چینل دی ستا غزل ستا اواز او شعرونه به درته ووایم منصوره چې زه بدنصیبه یم چې خواله مې اشنا نه راځي خو ته چې تللی یې زما خولې له خندا نه راځي او ته خیر دی پاتې شه ته مزه ته خبره واوره چې څوک راغلی دي او تلي هغه بیا نه راځي مننه ته خیر دی پاتې شه ته مزه ته خبره واوره چې څوک راغلی دي او تلي هغه بیا نه راځي او دا د تیارو خلک دي پرېږده په تیارو کې ښه دي دوی به رڼا ته سپک کتل خو اوس رڼا نه راځي دا د تیارو خلک دي پرېږده په تیارو کې ښه دي دوی به رڼا ته سپک کتل خو اوس رڼا نه راځي او غزل څه شعرونه دي منصوره چې هر چا ته خواږه ګورم زړه له چرته زړه ګورم هر چا ته خواږه ګورم زړه له چرته زړه ګورم زه په پښتنو مین هر ځای پښتانه ګورم مننه زه په پښتنو مین هر ځای پښتانه ګورم او بیا مې ډېر جړلي دي اوښکو کې باڼه ګورم بیا مې ډېر جړلي دي اوښکو کې باڼه ګورم زه به بل څه کار نه کوم تا له به رانجه ګورم زه به بل څه کار نه کوم تا له به رانجه ګورم زه به په احسان پسې کمه میخانه ګورم او نور درته څه ویمه ستا په یادونو باندې ژوند کومه څه په آخونو باندې ژوند کومه زما د ژوند بله اسره نشته دی ستا تصویرونو باندې ژوند کومه زه په شعرونو باندې ډېر مین یم زه په شعرونو باندې ژوند کوم بس دا اعظم صاحب وایي چې اعظم صاحب 3 شعرونه ته یم بیا بس کومه چې تاسو ته د چا د سوي زړه داغونه نه ښکاري زړونه ماتول دي ښکلو تاسو ته دا سخت ښکاري او وګوره ساحل ته څومره چیت دی لوړ مقام لري ځینې خلک لوی وي په ظاهره خو واړه ښکاري او دا د میرانشاه د وران کنډرو د انجام نه چوړ د اسلام آباد کې بلډینګونه چې پاخه ښکاري ډېره مننه